قدرمنو ایاز رضا تاسو په خدمت کې حاضر دي. زکیه خان سو چې ټي وي سٹار اینډ ریډیو سٹار ده. السلام علیکم ستړي مشه په خیر علي. وعلیکم السلام، ډیره مننه. مونږ په دا مقصد نن راجمع شو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د وکا سهار ولې سندرې د کامیابۍ نه پس اوس دویمه سندره ویلې ده او ډېره زیاته زبردست ویلې. تاسو واورېده څه محسوس وایي؟ ډیره ښکلې سندره ده. زه وایم چې راشي دا سندره نو د خلکو هغه زړونه به یوسي. چونکې د ډاکټر اسرار اتل لیکلی شوی غزل او بیا کرن خان په تیره ویلی دی نو هغه دیو ریمیکس کړی دی او ډېر زیات مطلب د ظفر استاد موسیقي د بختیار خټک صاحب په هغه موقع موجود و او ریډیو تهذیب کې هغه سانګ ریکارډ شوی دی. لټون میوزیک په ډېره زیاته خواري کړې ده. نو نور څه وایي زکیه خان وکاس ته څه ویشیز ورکوي؟ وکاس ته دا ویشیز دي چې همدغه شانتې کار کوه، مخکې ځه، ښکلې سندرې راوړه او لوی سړی شي خو مونږ هېر نه کړي. او دا خو خبره دی بالکل په ګل بدله ده خو داسې به نه کوي چونکې وکاس سحر صاحب چې کوم دی زموږ سره ډېرې مودې نه دی او دی چې کومې کامیابۍ ترلاسه کوي او بیا کومې مشورې تاسو ورکوو ماشاءالله نو په هغوی باندې دوی روان دی او ډېره زر ده چې دوی اولنۍ سندره خو د دوی هسې کامیابه شوې ده. تقریبا په زرګونو خلکو کتلې د قدرمنو دا سندره چې کومه را روانه ده دا به ستاسو لپاره یو سرپرایز وي او په دې کې وکاس سحر نوی اوسکټه مچولی دی. اوسکټ ته په کوم نظر کې او تورې کپړې هم دي ستاسو په شان؟ ها زبردست. او زکیه خان هلته انسر خوځوي تورې نه دي. نه تورې نو ته ونه کتې په خپله په سندره کې بیا به ورته هغه د شیطاني کې ویلاګ خو راکولو کوشش صحیح. چلې بیسټ آف لک. وکاس خوشحاله اوسئ او تاسو ټول ته وایو چې وکاس ته ډېره زیاته مینه ورکړئ چې مخ په وړاندې روان شي دغه شانتې د دا سندرې مخکې روانې شي او نوم چې دی هغه جوړ کړي. مهرباني ډېره مننه. زکیه تا له خو شعر یو هم نه درځي که نه 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 یو شعر هم نه درځي؟ بالکل هم نه. لپیاتي هم نه درځي؟ لپیاتي هغه هم شعر دی که نه؟ دا ستا ویلاګ کې به اوس وګورو جي ملګرو زکیه خان ډېر زیات محنت کوي د دوی ویلاګ تاسو وګورئ او ډېر زیات نن سبا دوی معلوماتي ویلاګ راوړي خو کم څیزونه چې دی پخوي په خپله خوري. په کار دی له دا و چې کم څیزونه دی پخوي په نورو خلکو یې خوري. داسې اراده مستقبل کې شته؟ مستقبل کې به څه پخوي؟ مستقبل کې مخکې ماشاءالله تعالی خو صرف د انډه پخولو چل درځي که نه؟ نه ما ته ټول کوکینګ راځي. ښه نو بیا به موږ کله خورو د خیره سره؟ زه بنډۍ ډېرې ښه پخوم او بنډۍ به تاسو سره ماشاءالله. هسې وایي چې سبزیانو استعمال زیات کوي. خازه سبزي ته هغه بنډۍ خو راوړه یو دې نه مخکې بل چا امې راوړې وې او دې د پخ کړي راوړي نو په دې انتظار یو په نن ویلاګ کې همدمره او ایاز رضا به په یو بل ویلاګ کې حاضرېږي. ته په خپل کې ووایه او بیا به مونږ چې دی نیکسټ کله زما دلته ویزټي نو بیا به چې دی ایاز بھائی سره ملاقات کیږي. بای.